د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړو څومې خبرونو ته د امریکا د سول انسټیټیوټ وايي امریکا د مسکو په غونډه کې د موقت حکومت موضوع مطرح کوي. د امریکا په سول انسټیټیوټ کې د افغانستان د مسایلو څارونکی سکاټ سمیت وايي د مسکو غونډه به د ترکیې د غونډې لپاره د خیز تخته وي او د امریکا ټوله هڅه به دا وي چې د مسکو غونډه د ترکیې د غونډې د اسانتیا لپاره وکاروي. د سمیت په خبره د امریکا موخه ده چې ژر تر ژره په افغانستان کې روانه جګړه ختمه شي، نو د همدې لپاره یې د ګډ حکومت طرحه وړاندې کړې ده. هغه وایي چې د مسکو او ترکیې په غونډو کې به تر ټولو ډیر تمرکز پر همدې طرحه وي. د مسکو غونډه د روانې میاشتې په 18 نیټه جوړیږي چې له افغانستان د ډاکټر عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو 14 کسیز پلاوی نن په دغه غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. CNN وايي افغانستان کې حالات د دوحې هوکړې مطابق مخته نه دي روان. امریکایي حکومت د افغانستان په اړه ځینې مسایل له امریکایانو پټوي. CNN په یوه راپور کې ویلي ښایي امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو حضور ته ادامه ورکړي، ځکه په دغه هیواد کې هر څه د دوحې د هوکړې پر بنسټ مخته نه دي روان، خو د بایډن اداره غواړي دغه موارد له خپلو خلکو پټ کړي. CNN د سیګار وروستي راپور ته په اشاره ویلي چې که سرتیري بې وخته وځي او د سولې ډډمنه هوکړه نه رامنځته کیږي، نو ښایي په افغانستان کې خو نړۍ جګړې رامنځته شي او نړیوال امنیت ته ستر خطرونه جوړ کړي. او جیمز وايي امریکا او نوې طرحه به افغانستان کې له ستونزو سره مخ شي. د بایډن د ادارې نوې طرحه به په افغانستان کې له ستونزو سره مخ شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخواني استازي جیمز ویلي داسې ښکاري چې امریکا د افغانستان د 100 کلنې جګړې په ختمولو کې له بیړې کار اخیستی دی. د په خبره د سرتیرو د ایستلو نیټې ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، خو امریکا د تمه لري چې په دې موده کې د طالبانو او افغان حکومت سوله وکړي او د دوی سرتیرو ته د وتلو زمینه برابره کړل شي. د په خبره د بایډن د ادارې په طرحه کې د موقت حکومت خبره شوې ده چې تر اوسه نه طالبانو نه هم حکومت دغه انتخاب ته مثبت ځواب ویلی دی. هغه زیاته کړې چې د بایډن اداره به له خپلې نوې طرحې سره یو ځای په افغانستان کې له ستونزو سره مخ شي او د مسلکۍ په یوه یا 2 میاشتو کې حل نه شي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.